سلامونه دوستانو، یو ځل بیا ښه راغلاست. نن یوه بله موضوع باندې غواړو در سره بحث ولرو. موضوع ده ټروما یا اروایي ټپونه یا ضربې. د نن ورځې میلمه دی را سره استاد شریف الدین اعظمي. ښه راغلاست استاد محترم. سلامت اوسئ، بخیر اوسئ. مننه استاد محترم. را به شو سوال ته، ټروما څه شی دی د ارواپوهنې له نظره؟ ټروما یوه عامه مسله ده، یو عام مفهوم ده، انګلیسي کلمه ده چې د صدمې یا ضربې یا ټپ معنا ورکوي. موږ او تاسو به په عام ډول متوجه سوي یو چې کله چې یو څوک زخمي کیږي، ټپي کیږي، نو یا لاس وینې کیږي، یا پښه وینې کیږي، یا د بدن کوم بل غړی وینې کیږي. دې سره موږ آشنا یو. دا دې ته ټپ وایو، وایي پلانی ټپي سوی. همدقسې دغه ټپ ته ورته موږ په ارواپوهنه کې ځینې اروايي ټپونه لرو. هغو ټپونو ته موږ اروايي ټپونه یا ضربې وایو. دا ټپونه هغه بدې تجربې، هغه بدې خاطرې، هغه بد حالتونه او په هغو بدو وضعیتونو کې واقع کېدل او پاتې کېدل دي چې انسان د ژوند په اوږدو کې تجربه کوي، په ځانګړي ډول په ماشومتوب کې. یعنی هغه ماشومان چې په کوچنیوالي کې، په ماشومتوب کې ځینې بدې تجربې، بدې خاطرې او بدې ضربې یا بد ټپونه تجربه کوي، د دوی په ارواح، د دوی په ذهن، د دوی په عواطفو، د دوی په خیالونو، په تصوراتو، په افکارو، په کړنو، په احساساتو، په ټولو د عمر په اوږدو کې اغیز کوي. دغو بدو تجربو، دغو بدو خاطرو، دغو بدو ټپونو او ضربو ته موږ په ارواپوهنه کې ټروما وایو. یعنی دغه کس چې ټروما ویني، یعنی له اروايي اړخه ضربه ویني، د دغه ضربې، د دغه ټپ زیانونه او عواقب د ده په ژوند کې کله ناکله د ژوند تر پایه پورې پاتې کېږي. ارواپوهان حتی په دې باور دي چې دغه ټپونه یا دغه زخمونه، اروايي زخمونه، کېدای شي دویم نسل ته هم ولېږدول شي. یعنی تاسو نظر دا دی ارثي، یعنی ارثي کېږي، یعنی سکېږي، ژنیټیک کېږي. یعنی ستاسو پلار، ستاسو نیکه ضربه لیدلې ده، بده خاطره یې لیدلې ده، یوه بده تجربه یې لیدلې ده. د هغه پلار اولاد هم چې اوس دنیا ته راغلی ده، د هغه تجربه، د هغه ټروما ده ته هم په یو ډول انتقال شوې ده. یعنی دی هم په همغه شکل چې پلار یې مخکې د ده له پیدایښت نه کومه ضربه تجربه کړې وه، هغه ضربه، هغه زیان اوس دغه نسل ته چې دی نوی پیدا شوی او هغه ورته تجربه یې نه ده لیدلې، هم دغه تجربه متاسفانه ویني، تجربه کوي او د ژوند په اوږدو کې ترې ځورېږي. مننه استاد محترم. آیا ټروما رواني اختلالونه لري؟ هغه ماشومان چې په کوچنیوالي کې ټروما ویني یا ټروماتایز کېږي یا اروايي ټپونه ویني، هغه له بده مرغه په د ژوند په اوږدو کې احتمالاً په ژور خفګان، په اضطراب، یا ووایم چې په اضطرابونو، په وسواس، په پانیک، د خوب په ګډوډیو، اروايي اختلالونو، د خوړلو په اروايي ګډوډیو. یعنی ډېر ځله موږ تجربه کړې ده یا موږ ورته متوجه سوي یو، هغه ماشوم نجونې چې په کوچنیوالي کې ځورول سوي دي له جنسي اړخه، یعنی ټروما یې لیدلې ده او اوس هغوی لویانې دي، یعنی غټې ښځې دي او ډېرې چاغې دي، ډېرې پر اصطلاح وزن ډېر ده، یا مثلا ډېر ځله ډېرې کمزورې، کمزانې دي. موږ چې کله د دوی ژوند ارزولی دی یا بررسي کړی ده، په ډېری مواردو کې متوجه سوي یو چې دوی په کوچنیوالي کې یو اروايي ضربه لیدلې. په ضمن کې دوی اروايي له جنسي اړخه هم ځینې په اروايي ګډوډیو، اروايي انحرافونو او اروايي بدرفتاریو اخته کېږي، لکه سادیزم، مازوخیزم، د چمچراني چې ورته وایي، دا مسایلو ځورونو، د خلکو په ځورونو خوشحاله کېږي،
د ځان په ځورونو خوشحاله کي څخه ځان وځوري ځان اذیت کی یا په ډیر بد شکل جنسي اړیکو ته تمایل کوي له ګڼو خلکو سره جنسي تمایل اړیکو تمایلات ته زړه ښه کوي دغه پیښې څه کوم کله موږ ارزو دا ډیری مواردو کې دغه ماشومانو په کوچنیوالي کې ټروما لیدلې پخوا کې ځینې جرمي مسایل هم دي مثلا نمایشي شخصیت لري ځینې خلک ځینې بایپولر اختلال لري یا مثلا ځینې جرم کوي قتل کوي وژنې کوي یا خوشحاله کېږي د خلکو له ځورونې د خلکو له وژلو د خلکو له خلکو ته د ضربې ورکولو د خلکو له شکنجه کولو له دې نه لذت وړي دغه کسانو ته هم چې کله موږ متوجه سوي یو په ډیری مواردو کې د دوی ژوند ته چې کله موږ متوجه سوي یم د دوی بکګراوند لوستی یم شرح حال اخیستی ترې موږ متوجه سوي یو چې په یو مرحله کې د ژوند دوی یوه بده تجربه لیدلې یا له کورنۍ نه یا جنسي ځورونه یا کوم محرومیت یا ډېر سپکول په کوچنیوالي کې دغه موارد په ډیری مواردو کې په ډیریو مواقعو کې له بده مرغه د اروایي ټپونو لاملونه او دلایل دي یعنی په ګڼو مواردو کې په ګڼو برخو کې اروایي اختلالونه پیدا کوي استاد محترم ټروما په اړیکو کې ستونزې پیدا پرته له شکه ډېره ښه پوښتنه مو وکړله زه تر کومه ځایه پورې زه متوجه سوی یم په ډیری مواردو کې هغه کسان چې ټروما یې لیدلې ده او بیا له ټروما نه وروسته دوی په بارډرلاین اروایي ګډوډۍ مرزي اروایي ګډوډۍ یا په بایپولر یا دو قطبي یا دو ګونې اختلال اخته سوي یا په اضطراب اخته سوي بیا دوی په آینده کې دا توانایي نه لري چې په ښه ډول یو چا سره اړیکه ټینګه کړي په یو چا اعتماد وکړي په یو چا باور وکړي یو څوک زړه ته رانږدې کړي یا یو چا ته د اخلاص لاس ورکړي په دغو مواردو کې موږ ګڼو مواردو کې متوجه سوي یو چې هغوی چې په کوچنیوالي کې ټروما لیدلې ده ضربه یې لیدلې ده اروایي ټپونه یې لیدلي دي په آینده کې هم کله چې یو اړیکې ته زړه ښه کړی یوې رابطې ته زړه ښه کړی حتی په شرعي او قانوني ډول خپل خاوند سره خپلې مېرمنې سره اړیکه ټینګه کړې ده یا ارتباط ټینګ کړی ده یا غوښتلي چې جنسي اړیکه ولري ګډ ژوند ولري اړیکې ولري متاسفانه په ډېریو مواردو کې موږ متوجه سوي یو چې ډېر پکې موافق نه دي ټروما جسمي او جنسي ستونزې هم پیدا کولی شي ما د اروایي جنسي ګډوډیو په اړه دا مسله تاسو سره شریکه کړه چې په سادیزم اخته کېږي په مازوخیزم اخته کېږي ډېر ځله په فیتیشیزم اخته کېږي په نورو مثلا شمچرانې ورته نورو اروایي ګډوډیو اخته کېږي حتی په محارمو سره په جنسي اړیکو څارویو سره په جنسي اړیکو حتی د مړیو په خوړلو یا په ډیر وحشیانه ډول وسایلو سره جنسي اړیکې مثلا چوکۍ سره میز سره دیو سره جنسي اړیکې جوړول دا ډیری اروایي ګډوډۍ دي اروایي جنسي ګډوډۍ دي او دا د همدغو ټروماګانو پایله ده یا نتیجه ده پخوا کې د زړه ستونزې د مغز درېدنې اعصاب د ستونزې د روماتیزم ستونزه د معدې تکلیف په دې ډیری کې کله تاسو د دې هغه وګورئ هغه بکګراوند یې وګورئ مریض تاسو ته وایي ناروغ تاسو ته وایي مراجع تاسو ته وایي چې له هغې ورځې چې زما پلار مړ سي له همغې ورځې استاد دا معدې تکلیف ماته پیدا سي له هغې ورځې چې زما ورور شهید سي له همغې شېبې نور زیاتي ماته دغسې یوه ذهني مسله پیدا سوه له هغې ورځې چې زما مور مړه سوله ماته دغسې د خوب ستونزه پیدا سوله له هغې ورځې چې زما ورور شهید سي بچی مې شهید سي یا دا پیښه وسوه یا هغه پیښه وسوه یا زه وځورول سومه له هغې ټپ یا اروایي ټپ نه وروسته بیا استاد ما ښه ورځ نه ده لیدلې یعنې دغه له دې نه دا مورد د دې ښکارندوی دی چې په یو ډول په یو شکل ټروما په جسمي او جنسي ناروغیو کې اغېز او تاثیر لري بلکل اروایي درملنه څه کولی شي استاد محترم زه فکر کوم چې اصلي درملنه د ټروماګانو اروایي درملنه ده یعنې په اروایي درملنه کې موږ معمولا د ټروماتایز ماشومانو یا لویانو احساسات را برسیره کوو هغه کوشش کوو چې د هغه له غوټه شکل نه یا په د معما شکل نه یا هغه وضعیت یا هغه حالت چې دوی ورته غوره کړی ده مثلا ډېر جدي نیولی دی ډېر جدي په ډېره جدي سترګه ورته ګوري ډېر مهمه انګیري ډېر اهمیت ورکوي ډېر خطرناکه ارزي ډېر جدي په ډېر بد شکل حسوي دغه حالت موږ یا د مراجع دغه آشفتگی او دغه اوتر بودن
چې مراجع یا کلاینټ ورسره مخامخ ده دغه موږ په اروايي درملنه کې دې ته تخفیف ورکو یعنی دا کمو دا سمو بل په ورته وخت کې هغه ماشومان او لویان چې ټروماټایز شوي دي یا ټروما لیدلې ده کله چې موږ دوی سره کومک کوو په ټروما حالت کې موږ دوی سره مرسته کوو چې دوی هغه تېروتنې هغه ذهني تېروتنې چې دوی یې لري هغه ورسره حل کړو مثلا دوی فکر کوي چې زموږ ګناه وه مثلا تاوتریخوالی سوی ورسره جنسي تېری پې سوی ده دوی حس کوي چې موږ ملامت ګناه زموږ ده هم تېری پې سوی هم غواړي ځان مړ کړي موږ دوی سره کومک کوو چې ښه اوس خو په تاسې تېری سوی ده ځورول تاسې ځورول سوي نادوده تاسو سره سوی بد حرکت او بد چلند تاسو سره سوی تاسو ولې ځان غواړئ له منځه یوسئ تاسو نه زما ګناه ده یا مثلا ورته نور مسایل یا مثلا په ډېری مواردو کې یو ماشوم یا یو لوی انسان یوه بده تجربه کوي بیا دی داسې احساسوي چې ګڼې زما مور و پلار په دې برخه کې ملامت دا هم یو مورد ده چې موږ ورسره لرو په ډېری مواردو کې حادثه او ځورونه دومره جدي نه وي لکه دوی چې ډېره جدي کړي باباو یې تر جوړ کړی بیا موږ راځو په اروايي درملنه کې دغه په اصطلاح د فاجعه جوړول یا لویونه یا ذهن لوستنه یا وړاندوینې چې دوی کوي معمولا یا تعمیم چې ورکوي دوی یا مثلا په ډېر افراطي شکل هغه کوي بررسي کوي یا مثلا یو ډول ورسره کمالګرا یا پروفیشنست کیږي بیا موږ راځو له دوی سره د دوی دغه تېروتنې دغه خطاګانې دوی سره حلوو که احیانا دوی یوه بده تجربه ولري او واده ته نه یې آماده موږ په دې برخه کې کومک ورسره که احیانا دوی اوس ډوډۍ نسی خوړلی دوی اوس ورزش نسی کولی دوی اوس له خلکو سره اړیکه نسی نیولی دوی اوس مخالف جنس سره کوزده واده نسی کولی صحیح یا مثلا درس ته نسی تللی کورس ته نسی تللی بل کار نسی کولی موږ له دوی سره کومک کوو مرسته ورسره کوو چې دغه حالت یې ورغول سي او جوړ سي په هر خبره کې ځان ملامت کوي بله خو بیا هم